عزیزانو عرض میں دا دے چې دا دنیا بالکل د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده. ایس پته نه لګي چې کوم وخت کې خدای به ولا ګرچ ورکوي او ورې کړه ګرچونه ستاسو په مخ کې تاسو ولیده. انقلابات د زمانه راوسته. قرآن خو ویلي دي چې یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. په قیامت کې به رور د رور نه خبر نه او زوی به د پلار نه خبر نه او پلار به د زوی نه خبر نه. دا معامله به په قیامت کې دا الله دنیا کې تاسو ته وښوده. تاسو ولیدل چې پلار په یو ځای کې پاتې شوی دی او زوی بل ځای پاتې شوی. دا تاسو ولیدل چې د دې ملک په انقلاب کې پلار راغلی دی او بال بچے ټول تر ننه پورې معلوم نه دی. دا تاسو سره خدای پاک کولی اهدنا الصراط المستقیم معلوم کوي چې سم لار څه ته وایي چې زه پرې روان شم. پردی مال درته ټیپرم نه ښکاري. زمون په دې ملک کې خلکو میخې ساتلي. د شپې ولا پردي غنم وریدي او راوړي په هغه میخه یې خورئ. تاسو د کلو خلکو ته دا شته که نه؟ پردي جوار ریبي د شپې. زمینداران چې دي د پردي لمبر اوبه هغې ته ورخ بند کړي او په خپل پټي اوبه راپرېږدي. دا پردی اوبه چې ستا په پټي راغلې دا فصل حرام دی که نه دی؟ دې وجې نه دې ته سوچ کوئ. دا د بازار روټۍ دي. علما لیکي چې د بازار روټۍ خوړل چې دي دا هم مکروه دي. ولې؟ په دې د غریبو سترګې لګېدلې وي او اغوستی نه شي او ته بې دړک والې او کور ته یو څه ویې دې ته به هم لږ سوچ. دا مو تصور کړي چې راغلي دي بازار کې د ګډ غوښې ځوړند دي. تراشه موټر ورته ودرېو دا پتون را پرې کا دا پلانې شی را پرې کا دا پلانې شی را پرې کساب لتاسم چې ورشي دغه بوټی را دغه دا پلانې بوټی دا اډوکې به څه کوي؟ هماغه اډوکې به کوي. اډوکې به دې څه کوي؟ تاسو چې اډوکې نه وړئ او ټول پسته غوښه غواړئ دا اډوکې به دې کور ته وړي. خبره ده په دې هم د دنیا سترګې لګېدلي. یا ته په ایمان ویم چې تاسو بړه کې وایي چې دی څه چل کوي. دی زه ما علاقې سره کساب دی راشي د باب په کوټه کې ودرېږي زه هغې نه غوښه الم. قرآن ولا ورکوي چې په 20 کاله کې ستا یادېږي چې ده درته ویلي چې د پلاني ځای نه غوښه زما کور ته ولېږه. قرآن ورکوي. تاسو به ځان نه د نظام الدین اولیا زامن جوړ کړئ او به چې دی خپل حدیث دی او مونږ یې کافر کړو. کافر خبره نه، خبره د سړیتوب ده. ورته ویلي یاره که سیر غوښه یا کیلو یا 2 کیلو مونږ کور ته ولېږي. والله العظیم که داسې خبر یم چې ښه لېږلی که خراب یې لېږي. اډوکي لېږلي او که پسته یې لېږلي چې څه کړي. سبزی والا دا بار اوس چیز دی د سبزی والا نه تپوس وکړي چې دی چې درنه سبزي علي ټیپر علي یا چرته دا درته ویلي چې دا ټیپر ته لرې که د دې په ځای دا بل واچوه. دا پوښتنه مو کوي. تاسو ټول دا لالولو یې په کوړایم کې د موقیمم کم او کلیم په دې خلکو وخورم. قسم ورکړي دا اوس بار چوزئ دلته لم تصدیق به وشي چې ده درته چېرې دا ویلي چې دا پلانې
تاسو خو باټینګړم ټولوئ را ټولوئ که چر دا کار نه دی. اهدنا الصراط المستقیم کې دام راځي چې دا سبزی د ټوله په بیه راوړې ده، که زه تې ښه حوالم نو دا خرابه خو به بیا بل څوک نه علي، نو دی به بیا دا غریب خو به تاواني شي که نه چې څه واچول بس ټکي. روټۍ چې خورئ لږوندې بعضې وخت کې په تنور هغه روټۍ تور کې لګېدلی د تنور نو هغه تې داسې لرې کړي نو دې نه جراثیم پیدا کېږي. داسې جراثیم در کې ننوتي دي چې یو خدای به انتې خلاصوي. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه چې روټۍ به خوړه په درستخان به چې څومره هغه سوي خصوص کی خلکو لرې کړي نو آخر کې به مولانا تھانوي ټول خصوص کی را ټول کړه او داسې به نړۍ ته جوړه کړه په ترکاري کې به دغه کوه به وخوړه. مولانا اشرف علي تھانوي چې په تقوا او په بزرګۍ کې د ټول هندوستان بادشاه و خصوص کې به وخوړه. روټۍ چې خورئ هغه خپل سړیتوب ګورئ چې په کوم رنګ و. په زندګۍ کې چې څه پخشي او راووته بس بسم الله کا دا نو پیاز هم نه دي غوڅ کړي چټني امولای بادرنګ اوس دغه وخت کې یو کافر لخته په کار د ستا دې شونډو ته چې دومره در باندې وپړسوم بس چې څه کېښوی شو هغه زهر کا که نه وی په عوض دې کم طاعت ته ورته کړی په عوض دې کم طاعت ته ورته کړی دا نعمت چې په هر شام او هر سحر خورې نو څه دي چې وخوړه د دې په بدل کې دې کړي څه دي و بدبخته بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهېږي په خپل سود او په زیان ولې بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهېږي په خپل سود او په زیان ولې خدا در کړی دی د هرې چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې دې په دنیا ولې بدلی په بدل کې دې کړي څه دي ته د دې قابل یې چې دا څه خدای تعالی در کړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې د دې ټولو څیزونو به اصلاح کول غواړي هله به تاسو بني آدم کېږئ اصلاح به نه یې کړي نه کېږي څه مخې ته راله الحمدلله ووایه نن خو دا هغه چا پیروکار یو په قیامت کې د شفاعت تمه کوو چې چا په ټول عمر کې د خالص غنمو اوړو روټۍ نه وه خوړلې اوربشې به یې خوړې بیا موږ د هغه چا پیروکار یو چې یو ورځ یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم مېلمه کړو
کور کې هم دومره څه وي چې د ده وشي، نور څه نه. نو ماشومان یې ټول ویده کړه نهر، او ډیوه یې مړه کړه. مطلب دا چې د کور مالک خو به هم ورسره په روټۍ کښېني، اوس روټۍ د یو کس ته، نو ډیوه یې مړه کړه. حضور فرمایي ولې؟ وایي صاحب تیل پکې خلاص شو. نو دی اوس هغه رکیبی ته دیم اسې لاس وردغه کي چې د رسول الله ګوتې ورسره ولګي، چې دی دا محسوس کی چې دیم را سره خوري لګیا دی. خو به کوي داسې وایا ماما هم به داسې وو. په ټول خوراک کې هغه ته دا محسوس کو چې زم در سره خورم لګیا یم. حضور مور شو نو هغه پوه شو، چې پوه شو نو دعا یې وکړه ورته. دعا یې ورته وکړه نو په همغه وخت خبر راغی او پیغمبر ته القا وشوه پړه کې چې دې سړي ته ووایه چې هر څه مې درته معاف کړه، ته په ژوند جنتي یې. څوک به داسې وو یا مونږ به داسې وو؟ مونږ خو داسې یو د مونږ عادت خو نه توبه مې دي داسې شوي دي چې خدای دې امان راکړي.